سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ او خوشحاله اوسئ. نن غواړم له تاسو سره د یوې ډېرې مهمې موضوع په اړه خبرې وکړم. ستونزه څه ده، ولې په ادارو کې ستونزې پیدا کیږي او تر ټولو مهمه دا چې څنګه حل کیږي. راځئ لومړی ستونزه وپېژنو. ستونزه هغه حالت ته ویل کیږي چې یو کار زموږ د پلان مطابق پر مخ ولاړ نشي او له موږ څخه حل وغواړي. خو پوښتنه دا ده، ولې په ادارو کې ستونزې ډېرې وي؟ لومړی لامل ضعیف مدیریت دی. کله چې مدیر روښانه پلان ونه لري او سم نظارت ونه کړي، ستونزې خامخا پیدا کیږي. دوهم، ناسمه اړیکه ده. که معلومات پر وخت او روښانه کارکوونکو ته ونه رسیږي، غلط پوهاوی، شخړې او ځنډ رامنځته کیږي. دریم، د مسؤلیتونو نه روښانتیا ده. کله چې یو کارکوونکی نه پوهیږي چې د څه مسؤل دی، کارونه ګډوډیږي. څلورم، د وړتیا کمښت. که یو کس د خپلې دندې لپاره لازم مهارت ونه لري، اداره زیان ویني. پنځم، هغه څه چې اداره ځپي هغه اداري فساد او تبعیض ده. دا کار د باور فضا له منځه وړي او اداره له داخل څخه ړنګوي. خو ښه خبره دا ده، هر ستونزه حل لري. لومړی، ستونزه باید سم تشخیص شي، نه دا چې یوازې پر نښو تمرکز وشي. دوهم، قوي او عادلانه مدیریت ته اړتیا ده. دریم، هر کارکوونکی باید خپله دنده او مسؤلیتونه په بشپړ ډول وپېژني. پنځم، روزنه او ظرفیت لوړونه ده. ځکه روزل شوي کارکوونکي ستونزه نه جوړوي بلکې ستونزه حلوي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده، عدالت، شفافیت او ټیم ورک. دا درې شیان هر ناکامه اداره بریالۍ کولی شي. ګرانو لیدونکو، اداري ستونزې طبیعي دي، خو هوښیار مدیر هغه دی چې ستونزې د پرمختګ فرصت وګرځوي.